بسم الله الرحمن الرحیم. مختلف زموږ مرګرو تاسو کړي چې ډاکټر صاحب بواسیر باندې تاسو یو ویډیو کړی و او پاغي کې د بواسیر د وجوهات او بواسیر څنګه کیږي او داغه تدارک په څنګه کیږي علاج څه دی هغه باندې تفصیل کې خبره کړې و. خو یو دوه مرګرو پکې یو پوینټ دا کوم ډاکټر صاحب تاسو پکې دا ذکر نو کړی چې یاره د بواسیر چې کم دی د دې خلکو لپاره کچاته د بواسیر مسلې وي نو دا خلک دی په خوراک کې د سسیز استعمال زیات کوي او صدا سیزونه دي چې اغه نه دي پرهیز وکي. پرهیز باره کې خبرو کو نو پرهیز دا سیز دی چې بعضی بیماریاں زته اوس د پرهیز باره کې نن یو ټیپ در کوم چې بعضی بیماریاں داسې وي چې د هغه بیماریاں لحاظ سره هغه پرهیز چې کوم دی ام مست وي. لکه اوس چاته شوګر دی نو یقیني طور د هغه به د هر قسم خواږه چې کوم دی هغه نه به پرهیز وي. بیا چاته بلډ پريشر دی نو یقینا چې هغه ته هر قسم نمکین سیزونه هغه نه به پرهیز پکاري ځکه چې مالګه کمول پکار دي. نو سب پرهیزونه داسې چې اپ بیماری سره ریلیټډ وي. لکه مونږ اکثر مریض ته وایو چې تاسو د سپریز ضرورت نشته نو او چې ډاکټر صاحب د فلاني سیز زو خرم دا خو ما ډیر زیات خرابوي. نو ګوري دي کې دوه سیزونه دي اړومبه سیز خدا دي چې څنګه ما ویل چې آیا تاسو بیماری ادا سیدا چې هغه سره سیز بد راځي لکه څنګه چې ما د شوګر بلډ پريشر ذکر وکړو یا هغه مریضان چې چاته یوریک اسید زیات نو مورتي چې غټه وخت نه پرهیز وکړه نو د بیماری له سره سره پرهیز وی چې هغه باندې موږ هغه خوراکونه بند کو. بعضی نیم ټایم داسې سیزونه وی چې هغه تاسو دوايانو سره هغه نه دغه کیږي. لکه مختلف قسم دوايانې بل فرض تاسو د ټي بي دوايي اخلي نو هغه کې موږ ورته وایو چې دا په مړه خېټه نالي په نهره بالي په سره به نالي دي سره د خوراک پرېز دی هر قسم خوراک به تاسو نه کوي او بو سره به واچوي او بیا 45 منټ بعد به دا کوي. نو دا هغه وجه دا چې خوراکونه داسې دي چې هغه تاسو کوم دوايي دا د هغه اثر باندې د هغه سره فرق راځي یعنی اثر کمی دی زیاتې دي شنو د هغه د وجه نه تاسو باندې هغه خوراکونه بند شي. اکثر سداسي مسلې نوي په انسان کې چې د بیماری له سره یا دوايي له سره هغه ته موږ هغه سيزونه خو چې را دینه ته پریزو کو یا هغه سيز نه پریزو کا. نو دغه خلکو کې بیا دویم چې کوم فیکٹر ما بیان کو اده انډیویډوال فیکٹر به د پریز داسي ایکسپلین کما چې لکه یو سیز به داسي وي چې هغه به زما ډیر خوخم وي زه به ډیر زیات استعمالوم زه به ور سره بالکل ټیکم لکه کیرا یعنی بادرنګ به واخلو کیوکمبر نو دا که زه ډیر زیات خورم ماته سنوي خو کې دي زما یو مرګره داسي چې ډاکټر صاحب زه دوه ډکرې بادرنګ خورم ما خېټو پر سیږي ور سره دغه راشي داسې د ګوپی ذکر بو کو لکه بادي غون تسیز دي اکثر خلک یو خوري ډاکټر صاحب ګوپی سره مې خېټو پر سیږي په معده مې درد راځي داسې کچالو شو یا دغه سي نور داسې سيزونه دي لکه پیاز. اوس ډیر خلک بداسي چې هغه ته پیاز به دغه ډیر خوخ وي په سلادو کې به استعمالي جنرالي خپل خوراک کې به استعمالي هغه ته هیڅ تکلیف نه خو بعض نیم کسان داسي چې پیاز سره دغه ته ډیر زیات خراب شي. نو دغه سي لکه نور داسي سيزونه چې کوم جنرالي مونږه استعمالو نو هغه انډیویډوالي یو کس باندې بخرازي یو کس باندې بد راځي. اوس تاسو باندې کوم سیز چې تاسو د صحت له سره بد راځي تاسو ته معلومه چې راز اوريجو خرم ما خرابوي یا ز کچالو خرم یا ز دال خرم کوم سیز چې تاسو ته نقصان درکې اب تاسو ته پته وي چې تاسو بدن هغه سره سمې نخري سمون نخري نو هغه سیز تاسو پرهیز کوي خو هغه پرهیز د بیماری له سره یا علاج له سره نه دی هغه تاسو خپل انډیویډوال کنډیشن داسې دی چې هغه سیز تاسو باندې خن راځي. نو هغه انسان ته بیا خپل معلومه چې کوم سیز داسې دی چې هغه سره خرابېږي موږ ورته چې بالکل روډ دغه نه پرهیز وکا. نو د بواسیر بیماری له سره چې کوم پرهیز ولې سیزونه دي ادا دي چې کله هم د بواسیر مریضان سپایسي خوراک ډیر زیاتو کی یا داسې خوراکو کې چې فایبر ني لکه غوښه ډیره خوري وريجي ډیره خوري داسې نور داسې سیزونه خوري چې هغه کې فایبر نوي دالونو مقدار زیات کینو دغه ور سره قبض شي او هغه قبض سره دي زور کینو وینم زیات راځي او د ډکو متیازو کولمه چې کم د هغه کې سوځي هم زیاتینو مرچکه مساله کداغه مریضان له کم استعمالي په خپل خوراک باندې نو ډیره بخي او کوشش وکړي چې هغه خوراک خپل خوراک استعمال کی چې کم کې فایبر زیات وي. لکه دا مریضان که فروټس استعمالي دي که سبزيان استعمالي پاره کې خډیر فایبر وي د دې خېټه به نرم وي او دا خلک چې کم دي په اسانه سره بډکه امتیاز کوي او دې سره به ډکو امتیازو سره وینا بغیر بیا لکه وینا نه بغیر به دې ډکه امتیاز کیږي ځکه چې دې سټریننګ نه کوي نو هغه وینا به نه راځي. نو د بواسیر چې کوم مریضان دي هغه چې د اوبو استعمال زیات کوي چې خېټه نرم وي قبض کیږي نه ور سره د سبزيانو د فروټو استعمال زیات کوي مرچکه مساله لکم استعمالي او کوشش دا کوي چې یاره داسې خوراکونه چې کوم کې فایبر نه لکه غوښه او دغه داسې زونه دا لکم کی چې د دې خېټه قبض کیږي نه دی اعتدال سره خپل نرم ډکه امتیاز کوي نو دیتا د بواسیر دا مسلې چې کوم دي دا ورته ان شاء الله کم نه کم وي. نور د بواسیر بیماری له سره داسې خاص دغه نشته که تاسو خېټه ټیک وي غوښه وريجي داسې زونه ټالریټ کول شي چاول وغیرہ ټالریټ کول شي خوړې شي او تاسو قبض نه جوړي
نو بالکل تاسو باندې د بیماری لحاظ سره دغه بند نه دي، بالکل استعمالولی شي. خو دې سره بیا د سلاد وغیره استعمال لږ زیات کوئ چې کم از کم هر یو خوراک سره تاسو ته لږ ډېر فایبر راځي چې تاسو ته قبض شکار کیږئ نه. او امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي او انشاءالله چې نور داسې فایده مندې خبرې به زه ستاسو مخې ته راوړم. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.